نو چې کله مکه مکرمه فتح شوه ګوره د حضور پاک اوس دې ته ګوره اوس نو لاړل حنین ته ولې لاړل چې مکه سین فتح شوه نو پیغمبر علیه السلام ته یو اطلاع راورسېدل وی د حنین حوازن ورته وایي دا ځان له یو قبیله وه په طائف کې او د طائف نه ګردونه په دغه علاقو کې اوسېدل وی حضرت حوازن راغونډ شوي دي او په مسلمانانو حمله کوي په مکه راځي هغې وی چېره مسلمانان خو مکه فتح کړه هسې نه دې خوا رامخه ونه کي نو هغه صحابي لاړ واپس راغی وی صاحب خبره رښتیا ده په زرګونو لښکر تیار شوی دی تقریبا 40,000 خلک راغونډ شوي 40,000 او په مسلمانانو حملې دپاره صرف 40,000 خلک راغونډ شوي دي او په تا حمله کوي نبی علیه السلام چې په مونږ راځي نو مونږ ولې لاړ نه شو نو 10,000 هغه خلک و چې کوم د مدینې نه تللي و مکې فتح کړې وه او 2,000 کسان مو سره د مکې نه یو ځای شو نو لاړل صاحب د دې یو مشر و مالک ابن عوف دی د جنگ کمانډر ان چیف و د دې کافرانو او یو پکې یو سپینګیري و درید به ورته وی درید ابن سمه دا بوډا په سترګو ړوند خو د جنگ ماهر و مخکې بوډا سپینګیري ډېر جنګونو کې د مشري کړی وه نو اوس دې جنگ کې خو مالک ابن عوف مشر کا خو درید یې ځان سره په زانګو کې راواغېسته وی دې دنه به مونږ چل زده کوو درید چې سنګ راوسته دا درې دي په دې علاقه کې زه تلیم طائف ته دا ډېرې خطرناکې درې دي مونږ پکې خدای کو په پلینکوټ کې تلو یېرېدو داسې خطرناکې درې دي او مونږ لا په هغه لار لا نه لو چې کومه د جنګ هغه خطرناکه لار نو دې خو په سترګو ړوند وي چې کوم ځای ته رسئ ما ته وایه وی دا کوم ځای دی وی دا اوتاس دي د هغې درې دي وی د جنګ دپاره ډېر موزون ځای دی وی ما ته خو نه ښکاري خو که اوتاسي د جنګ ډېر موزون ځای دی داسې وکړئ چې دا تنګه دره ده مسلمانان به په دې راځي او تاسو ورته د غرونو په دې غاړو کې پټ شئ خو چې دوی سنګ راشي نو لاول به په غشو غزارونه وکړئ ډزې چې ورته وایي نو چې په غشو یې ښه او دوی زخمیان کې نو بیا ورپسې ورکوس یې په تورو یې ووهئ بس قوم یې وی باباجي خبره ټیک ده باباجي سپینګیري شیطان باباجي خبره ټیک ده دې کې چغې واورېدې درید وی دا چغې رسېدې دا شور د څه دی وی دا ماشومان دی او ښځې دي وی ښځې ماشومان څه کوئ وی هغه مالک ابن عوف چې کوم زموږ مشر دی هغه وی ځان سره ښځې او بچي راولی نو دی راباندې رستی دي نو وی دام ښه کار نه دی کړی ولې ځکه ښځې بچي تاسو له په جنګ کې خو په کار نه راځي او که تاسو شکست ومونته وتښتېدی نو ښځې بچي به دنه مسلمان والي نو دا څونه بې غیرتي ده دا واپس کې نو مالک ابن عوف ته چوي چې کاکاجي خو داسې وایي باباجي خو وایي چې دا ماشومان او دا ښځې واپس کې وی باباجي دماغ کمزوري دي نه پوهېږي چې دا ښځې بچي را سره نو موږ به مضبوط جنګ وکړو په دې به یریږو چې دا ماشومان او ښځې رانه مسلمانان چې ته په قبضه کې وانلي نو د شرمه به جنګ کوو باباجي کمزوری دی پرېږدی به دا ځای راته ټیک خولی دی نور باباجي نه قلار شي مسلمانان 12,000 دي او دا 40,000 نم زیات دي او په درو کې ناست دي خو چې مسلمانان په لارو تېرېدل د خولې د مسلمانانو یو ټکی وخت یو خبره ووتله لن نغلب اليوم من قلة وی نن مونږ ډېر زیات یو نن مونږ شکست به نه مونو نور کله به کم ونو بیا هم څه خبره وه نن به مونږ د تعداد په وجه شکست نه مونو نه مونږ ډېر 12,000 چېرته کم دی جمع شوي دي 12,000 دي الله وی دام څه ووی اعتماد به په ما کوئ که په تعداد به کوئ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت نو بس څه چلو شو دی په لاره تلل او دا کافر ورته په درو کې ناست دي او مقصد د هغه بوډا باباجي خبره وه اخو جنګي ماهر په غشو یې پې شروع کړه طلقار شو د یو طرف نه او بل طرف نه او غشي چې ولي صحابه یې خدای دا ناګهاني ګلی د کوم طرف نه پېښه شو په اوچ اسمان د غشو باران دی چا خېټه لګي او د چا لاس لګي او غشي خو خطرناک شی دی دا څه وشو بس صحابه څوک یو خوا منتشر شو څوک بل خوا منتشر شو چا داسې منډه واله او چا داسې منډه واله غریبانان منتشر شو حضور پاک سره یو 14 کسان پاتې شو
الله و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تاسو خپل ډیروالی باندې فخر وکړه چې موږ نن لږ د لږ تعداد ډیر دی، موږ له شوک شکست نشي راکولی. فلم تغنی عنکم کثرتکم شیئا، هغه ډیروالی اړو څه فایده دله در نه کړه. تاسو په تعداد ولې اعتماد کوئ؟ په ما اعتماد وکړئ. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، ځمکه سره د پراخۍ در باندې تنګه شوه، چا یو خوا منډې والې چا بل خوا منډې والې. او نبی علیه السلام مبارک په اس باندې په سپینه قچره سورو. ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دی د تره زوی و، هغه واګي نیولی مې، او بیا حضرت عباس واګي ونیولی، او حضور پاک به زور لګو چې دا څاروی زما مخکې شي، او هغوی نه پرېښود چې صاحب که مخکې شو ته به هغه شي لګې. دا خو دغه شو سم باران دی، یو طرف نم دی بل طرف تم په ټولو درو کې هغوی ناست دي، او د هغوی علاقه خلک خپل پیژني. نو چې دوی د نبي علیه السلام دا څاروی نه پرېښود، نو حضور پاک د څاروي نه ټوپ کوز شو دی او پیاده منډه کړې. انا النبی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب، زه پیغمبر یم. ګورې زه دروغجنه خبره نه کوم، پیغمبر یم، دروغ خبره نه ده، پیغمبر تختی نه. او زه د عبدالمطلب نسیم زمانې کې چې ته جنګ کې نه دی تختېدلی. او آواز یې وکړه صحابو ته، یا اصحاب الشجره، ای د حدیبیې د اونې لاندې بیعت والا، تاسو هغه خلک نه وی چې حدیبیه کې ما سره د اونې لاندې بیعت کړی؟ هغه خلک نه چېرته لاړی؟ او خصوصا انصارو ته آواز کوي، یا للانصار، یا للانصار. دا عجیبه نکته ده، ای انصارو راشه. یا آل الانصار یو روایت کې راځي، یا للانصار دا لام د استغاثې دی، یا آل الانصار، ای انصارو راشه، ای انصارو راشه. بس صحابه چې پوه شو ټول راغون شو، سره د دې نه چې ټول زخمیان دي، غریبانان وجودونو کې غشي چې وجود کې ونخلي، بیا خو د هغې وښکل ګران هغه خو وزري چې راکاږي غوښه ځان سره شلی. ونختېدل، جنګ یې وکړه د کافرانو سره، او ټول کافر شکست وموند او تښتېدل. په زرګونو 40,000 ګډې چیلې ته مسلمانانو په قبضه کې واغشتې، 40,000. او زما په خیال سره 12,000 کو څومره وخان او ښځې او بچي ټول ته پاتې شو، او دا ټولو تښتېدل. څوک یو خوا تښتي، څوک بل خوا تښتي، مسلمان ورپسې لګیا دی او کافر تښتي. ایماني جذبه خو شته چې دا غنیمتونه ټول راغونډ کړل او مسلمان ګټه ومونته. نو جعرانه ورته وایي، هلته ټول را جمع شو، او تاس فتح شو، حنین فتح شو، جعرانه کې جمع شو. نو چې څنګه جمع شو که نه، نو پیغمبر علیه السلام هغه غنیمتونه تقسیمول. اوس هغه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دا ښځې څوک یو؟ دا ماشومان څوک وو؟ دا هغه ښځې ماشومانو چې د پیغمبر علیه السلام رضاعي مور و بیبي حلیمه رضی الله عنها د هغې د قوم خلکو ده. څوک یې تروریانې دي د نبي علیه السلام رضاعي د پیو، څوک یې مامیګانې دي، څوک یې د ترور لونه دي، څوک یې د ماما بچي دي، څوک یې دا ټول د رضاعي مور د بیبي حلیمې قوم دی ټول. نو یو کس والا راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم. وی تاسو یې راولئ؟ نو نبی علیه السلام ته مخامخ کېنوله. وی ته څوک یې؟ وی زه ستا خور. وی زما خور دلته څه کوي؟ وی زه د حلیمې لور یم. ستا مزول یم، ما ته ماشوموالي کې یو ځای لوبې کړې دي، مونږ کله 4 کاله د ماشوموالي تېر کړی دی. وی دا ما ته هم پته ده، ما ته پته ده چې ما د حلیمې پیس کړي دي او ما 4 کاله تېر کړي دي. خو ما ته دا به څه پته ولګي چې ته زما رضاعي خور او د بیبي حلیمې لورې؟ نو هغې ورته دا خپل مټ ښکاره کړ. وایي ما ته یو ځل لوبې کولې، نو تا په ما چک لګولی دی، او ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا دې اوس هم پرته ده. حضور پاک چې دا خبره واورېده نو سترګو نه اوښکې وبهېدې، خپل ماشوموالی مترایات شو، او په دې هم پوه شو چې واقعي دا خو زما رضاعي خور ده، دې کې خو زما نور هم رضاعي خویندې به وی نور پکې ستا د قوم څوک شته؟ وی صاحب ټولې زما د قوم دي، څوک مې میندې دي، او څوک مې تروریانې دي، او څوک چاچیګانې دي، او څوک نیاګانې، او څوک د نیا بچي دي، او څوک د نیکه بچي دي. صحابو ته څه وایي؟ ګوره د احسان بدل ته ګوره اوس کنه. یعنې ویلې به چې د بیبي حلیمې دا لور پکې ازاده کې، خور مې ده. د بیبي حلیمې څوک لوڼه بچي هغه ازاد کې دی او نه وي. حضور پاک وی دې قوم کې ما پیرودلې دي، نو که دې قوم سره احسان وکړې نو ښه به. نو د بیبي حلیمې هغه لور دومره خوشبخته وه چې د هغې د قوم چې څومره هلکان، جینکۍ، ښځې، نارینه واړه ټول یې ازاد کړل.
دا برکت شو. نو چې نور غنیمتونه کله تقسیمون نو په مکه کې چې کم نوی مسلمانانو لږ تعاونو کې په دې چنده کې خدای مبخخه هغه تاسو ته ما ویلو کار شوی دی هغې کې اوس هم دوی سره څه پیسې پې قرض پورې دي د دې جومات بره د دې کوټې نو د زړه د اخلاص نه پکې لږ تعاونو کې الله بدل اجر درکړي. نو نبی علیہ السلام هغه د مکې خلک چې توپ تازه د یو ورځ دوه ورځو مسلمانانو هغې له ډېر مالونه ورکړل. چا له 100 خان ورکړل، چا له 50 ډېر څیزونه یې ورکړل. انصار ګیلمن شو، ګیله وکړه یو بل سره، وی ګوره کنه پیغمبر علیه السلام د خپل قوم خلکو له مال ورکوي او موږ له نه راکوي، او هغې خلکو له 100 خان ورکوي چې د هغې په وینو اوس هم زموږ تورې سرې دي. اوس هم ورسره جنګ وکړه لږ ساعت مخکې په مکه کې. دله نه به پکې یا څوک مسلمانان یعنې دومره مال ولې نبي علیه السلام ولې دا مال ورکو ډېر دی د هغوی په زړه کې مینه پیدا کوله اسلام سره. که دله نه څوک کلک مسلمان نه چې مال ورکم چې لږ کلک شي. هسې نه چې زه د مدینې ته لاړ شم او دا خلک بیا شورش وکړي او بغاوت وکړي او بیا په مکه کې د کفر اعلان وکړي، بیا به څه کوم؟ راشه مالونه ورکه، په مال خلک خوشحالېږي چې اسلام خو ښه شی دی، بلا اوخان او مال دی پکې کلک بشي. نو انصارو هم دا شکایتونه وکړل، وی جګړې چې دي نو دا مونږ وکړئ، دا مونږ تورې اوس د هغې په وینو سرې دي، هغې له مال ورکوي مونږ له نه راکوي، او چې سخته شي نو مونږ ته اوازونه کېږي چې ای انصارو راشئ، او چې نرمه شي راحته شي مونږ له څوک مال نه راکوي ګیله کې راځي. حضور پاک ته چا د اطلاع ورسوله، وی یو غټ قیمه تنبو جوړ کړي او انصار پکې کېنوی چې بل څوک پکې نه خبرې ورسره غټ تنبو تړلی شو، انصار پکې ټول لال پردې ته تاو کې، وی بل به څوک نه ګورې صرف انصار به وی ښه ټول انصار رالل. نبی علیہ السلام ورننوت، وی بل باری خو در کې څوک نشته که وی چې بارې وباسم، صرف انصارو سره خبرې کوم. هغې وی صاحب یو کس را کې باری شته. وی څوک دی؟ وی زمون خورایې حضور پاک یادو، ځکه د نبی علیہ السلام نیا د انصارو وه، د عبدالمطلب مور وه، سلما یې نوم، دا د بنو النجار قبیلې وه د انصارو. وی یو خورایې را کې شته پردی او نور ټول خپل یو. وی زه ابن اخت القوم منهم، وی خوراییم د قوم عیسی باری. وی انصارو څه خبره مې اورېدلې ده. وی یو صاحب ښه دې کړي دي چې دې اورېدلې ده. وی دا هم ولې وی؟ وی دا مونږ مشرانو نه دي ویلي او د هلکانو ویلي دي. وی څه وی څه ویلي دي؟ وی د هلکانو وی چې د نبی علیه السلام خپل قوم خلکو له مالونه ورکړه او مونږ یې پرېښود. ګوره دروغ خو هغې نه وایي، دروغ خو منه. او زمونږ تورې چې د چا په وینو سرې دي، اوس هم ورسره په مکه کې له 20 ورځې مخکې جنګ وکړو، نو هغې له مال ورکوي مونږ له نه راکوي، او چې سخته شي نو مونږ ته چغې اوازونه کېږي چې یا للانصار یا آل الانصار، اے انصار، اے د انصارو بچو، نو اوازونه مونږ ته کېږي، او چې غنیمت شي بیا مونږ له نه راکوي. حضور پاک څه فرمایي؟ تاریخي خبره ده، داسې خبره د قسم په خدای چې انصار تر مرګه پورې د پیغمبر په دې خبره د خوشحالۍ نه جاړي، تر مرګه پورې. اوهو موږ دومره لوی خلک یو، او د نبی علیہ السلام خو بابرکت شخصیت، هغه چې خدای کوم عقل او پوهه ورکړی و، خدا د نورو خلکو کم دی، او مینه چې په نبی علیہ السلام کې کومه وه، والله که دومره مینه په انسان کې چې تا حضور پاک کې چې کومه مینه وه، او د احسان بدل په احسان ورکول. نبی علیہ السلام وی اے انصارو، ما دوی له مالونه په دې وجه ورکړل چې د اسلام سره د دوی مینه پیدا شي، پته نه لګي د زړه نه مسلمانان دي که نه دي، د یو ور دوه ورځو مسلمانان دي. اصله د مدینې ته لاړ شم او دوی واپس شورش وکړي او شته مسلمانان مړه کړي او بیا دا قبضه کړي، بیا به د مدینې نه جنګ له راځم. زړه مې وله خوشحاله او مالونه مې ورکړل. انصارو خلک زما د پاسه جامه ده، کوټ او واسکټ، او تاسو زما هغه جامه بنین چې زما وجود سره جنګېدلې ده، یو جامه هغې چې وجود سره جنګېدلې، هغه جامه خلک وجود سره اچي چې هغه نرمې پستۍ وجود له فایده ورکوي، او بله جامه د پاسه کوټ دی. نو خلک زما هغه زیاتي جامې دي، تاسو زما هغه جامه چې وجود سره لګېدلې ده. ښه دویم، خلک زما لرې اندامونه دي، تاسو زما معده یې معده په وجود کې بهترین ځای وي. او اے انصار وورې خوښ هم نه ده
خوښ هم نه ده چې خلک ځان سره ګډې او چیلې کورونو ته بوځي او اوخان کورونو ته بوځي او تاسو ځان سره محمد رسول الله کورونو ته بوځي صلی الله علیه وسلم. اوس ګډې چیلې هم خوښې دي که زم خوښې درکم ګډې چیلې مکه کې به پاتې شم خلک به څاروي کور ته بوځي او تاسو به ځان سره ما مدینه منورې ته بوځئ نو زه ښیم که ګډې څاروي ښه دي. الله اکبر ټول په ژړا شو. الله رسوله معافي غواړو غلطي مو کړې ده مونږ له ګډې چیلې څه کوو مونږ خو په دې هم یریدو چې مکه فتح شوه نه په خپل کلي وطن کې رانه پاتې نه شي. نه زه در سره مدینې ته ځم او واورئ خلکه یو اعلان وکړه نبي علیه السلام اوهو ناشنا اعلان لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. خلق واوره که هجرت مقرر نه وي نو زه به د انصارو یو فرد وي زه به مدینه کې پیدا وي هجرت ته وجه نه خدای مدینې ته ورسولم او که دا نه وي زه به انصارو کې پیدا وي. دا د هغوی د هغې احساناتو بدل په یو دو ټکو کې یو نه وي تاسو نبی علیه السلام مبارک ورته څه وایي یو ټکی ورته دام وایي انصارو یو بل سره دشمنی وی نو زه درالم نو خدای پاکه زما په وجه ستاسو دشمنی ختمې کړې نو تاسو فقیران وی نو زما په وجه تاسو له خدای غنیمتونه درکړل نو خدای مالداران کړې نو تاسو بې دینه وی دینم نو چې زه درالم نو خدای پاک زما په برکت دینداره کړې هغې به یو ټیک ته صیب وی جواب ولې نه راکوې وی صیب څه جواب درکو وی داسې ووایه چې پیغمبره ته خو هم یوازې وي چې رالې نو زمونږ په وجه مضبوط شوې نبی علیه السلام ورته داسې ووایه چې د الله رسوله ستا خو هم ملګري نو مونږ له رالې نو ملګري دې پیدا شو دین مکه کې د کمزور یو چې مونږ رالې مضبوط شو دا ولې نه وایه وی دا نه وایو صاحب دا چېته ویلی شو ستا په برکت مونږ نحنو دلالا مونږ ګمراهانو هدانا الله بک ستا په برکت مونږ ته خدای هدایت وکړو مونږ دشمنی وې د دوزخ په غاړه ولاړو ستا په برکت خدای پاک مونږ د دوی ګمراهۍ نه بچ کړو. دا د انصارو ښېګړې قربانۍ او د دې ټولو ښېګړو او قربانو دپاره دا دوه خبرې ډېرې مضبوطې دي یو دا چې خلک به ګډې چیلې بوځي زه به تاسو سره مدینې ته ځم پرېږدم هم نه حالانکې طریقه دا ده چې د چا وطن فتح چې نو خلک په خپل وطن کې به ایسارېږي مکه کې خو بیت الله دی مکه کې خو زمزم دی مکه کې خو مقام ابراهیم دی مکه کې خو صفا او مروه ده مکې سره خوا کې منا و عرفات دی او مکې د پلار نیکه کلی دی خلپوس یې پکې کړي دي او حج ورسره تعلق لري عمره تعلق لري نو پکار دا و چې نبی علیه السلام چې بس مدینې ته خو تلي مکه کې م جون ټیک نو اوس به زه مکه کې پاتې شم وی نه د انصارو د احسان بدل به خلاصوم هل جزاء الاحسان الا الاحسان ځم به ورسره قبر ما به مدینه کې جوړېږي قبر به مدینه کې جوړېږي مکه کې به نه جوړېږي قبر به مدینه کې جوړېږي خاوره د ما د مدینې ده قبر به مدینه کې د ما جوړېږي او تر چې زه مکه کې پاتې شم بیا په مدینه څوک څه کوي تر قیامته پورې چې خلک مکې ته راځي نو مدینې ته به م ځي مدینې کجورې به موړي که د زمزم اوبه وړي خو د مدینې کجورې به موړي که مکه مکرمه کې حج کوي خو مدینه منورې جومات سلام به م کوي او قباله به م ځي او د احد او د بقي د شهداو ملاقاتونه به م کوي حکمت و پکې ده چې څوک دا نه وایي چې انصارو قربانۍ او بیا څه وایي که هجرت نه وي زه به انصارو کې پیدا وم او خلک به زیاتېږي تاسو به کمیږئ دا څومره لوی اعلان دی زه تاسو صبر کوئ حوض کوثر په غاړه به ستاسو ملاقات کوم دا درس مونږ ته نبي علیه السلام راکړ څوک د سره ښېګړه کوي ښېګړه وکړي مال دله درکړي ورکه مال نه دعا ورته وکړه څوک درته لاره وښیي سبا پتا راله تم ورته لاره وښایه او که نه دعا ورته وکړه څوک دله جنازې نه راغی ډېره ښه دعا ورته وکړه ته م وله لاړ شه نو چې څوک د سره ښېګړه کوي که د مالي که د بدني ایری به نه پرېږدی ښېګړه دا ناشکري ده ګورئ ناشکري ډېر خطرناک جرم دی او ډېره لویه ګناه ده الله دې ناشکرۍ نه وساتي ایری به نه ناشکري به نه کوې مسلمان د ښېګړې جواب به په ښېګړه ورکړي او ټیک ده بعضې وخت کې انسان دی جنازې له به دې څوک در نه شي تپوس به د مریض څوک ونه کړي انسان دی تاله به پیسې در نه کړي مثال په طور نو دا خو انسان دی غلطۍ هم راځي او د انسان نه بعضې وخت خبره یېره شي غلطي تې وشي یا مقمله ونه شي نو دا به نه وی چې زه مړه دا به نه وی نه
هغه زړې ښېګړې را یادې کړه.